د نن ټکی آسیا یوټیوب چینل ته ښه راغلاست. که دا ستاسو لومړی راتګ وي، هیله ده زموږ په چینل کې اشتراک وکړئ او د څنګ بټن یې هم ووهئ. په دې اړه باندې دا ښه پوښتنه وه، او که لږ فرصت وي زه یو څه وضاحت وړاندې کړم په دې اړه باندې، چې رښتیا هم دغسې کیسې لکه شروع شولې څه وخت راهیسې تاسو په جریان کې وایه چې دا هم یو تکتیک و او غوښتل کېدل یا داسې نیت موجود و چې د سولې تخریب دپاره د دې نه هم استفاده وشي. نو هغه دا کیسې شروع شولې چې ځینې خو داسې وشول چې هغه کوم چا نه چې فتواوې راخیستل کېدلې هغه هم یو تکتیک و. هغوی ته دغسې سوالونه ترې شوي وو، داسې حالات چې هغه ته د حالاتو نه خبر نه وو، یو څه خبرې سره کړې وې چې هغه وروسته بیا په هغه رابطه باندې هم خپله د همغه خلکو نږدې ملګرو دغه وکوله چې دا اصلا نه د دغه جهت نظر دی او نه د فتوا، داسې یو کس خپل نظر سره ویلی دی. یو دوهم دا راغله چې په هغه وخت کې بیا ځینې خبرې نورې راپورته شولې چې د بنګلادیش د علماو په نامه باندې یو کیسه راپورته شوله. نو هلته هم متاسفانه چې هغه جعلکاري بیرته بیا راښکاره شوه. هغه څنګه تاسو به لیدلي وي، هغه کوم چې په میډیا کې یا مطبوعاتو کې هغه فتوا په نامه باندې شی راووتل، هغه هلته په بنګلادیش کې د کابل د ادارې د سفارت په پیډ باندې په هغه باندې فتوا ولیکل شوي دي او په پای کې بیا امضاګانې شوي دي. او ځکه که یو عادي څوک چې هېڅ دغه شیانو سره ډېر بلدیت هم نه لري، په دې یو جهت د علماو یوه ټولنه چې فتوا ورکوي هغه خپله پیډ نه لري، هغه خپله ورقه نه لري، نو دا ورځي د یو بل هیواد د سفارت یا د یو بل نظام د سفارت په پیډ باندې فتوا لیکي. نو دا معنی چې دا فتوا خو د سفارت شوه، ځکه چې خو پیډ د سفارت دی او په هغه باندې شی لیکل شوي دي. دغه نه وروسته بیا د همغه بنګلادیش ځینې علماو هغه مطبوعاتو ته راووتل، هغوی په دې رابطه رد کړه خبره چې اصلا داسې شی نشته دي. دغه نه وروسته د مالیزیا خبره راغله. مالیزیا کې هم دا خبره چې د مالیزیا علماو په دې رابطه فتوا ورکړې ده او دا شوي دي، په دې باندې شخصا مانه پوښتنې وشولې. بیا ما کوشش وکړل هغه شی را پیدا کړل. نو چې کله وکتل هغه یوه انجیو ده، یو مؤسسه ده چې هغه د سولې د چارو دپاره کار کوي. هغه کس هم نوم یې داسې عبدالعزیز په نامه څه شي نومېدلو، یو کس و. هغه غوښتنه داسې کړې ده چې دغه خبرې مشکلات د خبرو اترو له لارې حل شي. دې ته یې د فتوا رنګ ورکړی و. په دې دغسې په دې بله خبره په کابل کې راپورته شوله چې دلته علما راغونډ شوي دي، علما فتوا ورکوي، علماو فتوا ورکړې ده او څنګه دي څنګه دي. عموما دغه خبره هم دغه یو فرصت پرېږدی زه به دا وضاحت هم ولرم. نو هلته دا خبره راپورته شوله چې دلته علماو فتوا ورکړي دي، خو چې کوم مطبوعاتو ته شی راووتل هلته دوه ټکي ډېر مهم وو په هغه کې. یو دا و چې بهرني قوتونه دي د افغانستان ووځي، او دا خو د پیل زموږ داعیه ده، د دې لپاره د قربانۍ چې موږ ورکړي دي، دغه مبارزه مو چې روانه کړې هم دې لپاره ده. بله د هغوی خبره مهمه دا وه چې یو نوی اسلامي نظام دې رامنځته شي. دا غوښتنه هم زموږ ده. موږ همدغه وایو چې بهرني قوتونه دې ووځي، هېواد دې مستقل او خپلواک شي او یو سوچه اسلامي نظام دې رامنځته شي. نو هغوی دغه خبره وکوله. که دوی فتوا یو څوک فتوا ګڼي یا د عالم خبره ګڼي، نو خو په دې باندې ولې عمل نه کېږي؟ نو دا متاسفانه دغسې یوه دسیسه روانه وه او د دې لپاره دغه کیسې هغه هم ښکاره شو، اوس بیرته ورځ پر ورځ باندې نور هم راښکاره کېږي چې څه کېږي. خلاصه دا چې چل، فریب، دوکه بیا ولس ته دا که هر څوک هڅه کوي خپل ځان سپکوي یا خپل ځان ته تاوان رسوي، ولس ته تاوان نشي رسولی. هیله دا ده زموږ غوښتنه مو دا ده د ټولو نه چې راځئ د سولې دپاره مخلصانه اراده ولرو، رښتینې هڅې وکوو. په چل، په دوکه، په فریب، په دې شیانو باندې نه سوله راځي او نه څوک خپل هدف ته رسېدلی شي. ډېره مننه صاحب، ژوندی اوسئ، کور مو آباد، بخیر اوسئ.